د قیامت ورځ ته ګوره که نه دومره سخته ورځ ده دومره سخته چې کله دا خلک د قبرونو نه راوځي او د حشر میدان ته راجمع شي نو د ډېر دهشت او د یېرې نه به د دنیا هغه مزې هغه به یېرې شي نو څه به وایي ګوره د دوی به دا ګماني کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار چې د دنیا دا ټول ژوند داسې و لکه د ورځې یو ساعت یاره یو بل ته به وایي وی ارمان دغه یو ساعت و چې دا هم د الله په دین کې تېر کړی وی اخو یو ساعت ښه دنیا کې دا منله چې یو ساعت دی اوس ته د دنیا پرستو تاسې نصیحت وکړه چې د دنیا مختصر ده هغه وایي مختصر 80 کاله ده 80 کاله ده 80 کاله پسې ژوندی یم ته ماته وایي مختصر ده دا 80 80 100 کاله 1000 کاله دا ژوند به په آخرت کې داسې ښکاري لکه د ورځې یو ساعت دا سړی به ګوتې چیچي ارمانونه به کوي چې یاره دومره مختصر ژوند و دا هغه مختصر وخت د فایدو د مزو دپاره مې دا ابدي ژوند دغه یې تباه کړو هغه همیشه ژوند مې تباه کړو ځکه الله قرآن کې وایي ویتخافتون بینهم سورة طه کې دي وایي دوی به د یو بل سره خبرې کوي ان لبثتم الا 10 یاره موږ دنیا کې لس ورځې تېرې کړي دي پوره څو ورځې لس نعلوي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ودوی کی چې به کوم هوښیاري په دې جهنمیانو کې او په دې مجرمانو کې هغه به ورته وایي لس ورځې نه وي ورځ به ورځ لس ته وایي دنیا کې خو موږ ورځ تېره کړې ده لس ته کوم ځای نه موږ تېرې کړي دي ويوم تقوم الساعة الله بل ځای کې وایي په سورة الروم کې وی کله چې قیامت قائم شي یقسم المجرمون مجرمان به قسمونه خوري ما لبثوا غیر ساعه موږ په دنیا کې صرف یو ساعت تېر کړی په بل ځای کې الله به دې تپوس کړي چې کله جهنم ته لاړ شي کم لبثتم فی الارض عدد سنین څومره وخت په دنیا کې تېر کړی و چې د آخرت هم وله تباه کړو څومره وخت جهنميان بوي لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين يا الله ورزوا يا ده ورزي سي سوا هو تكليف ببيري نو بیا خبره بدي خدمه کې فاسأل العادين د دې شمارونکو نه تپوسو کوم باندې تکلیف دی نو ځکه زه تاسو ته د زړه نه یم چې دا ټول ژوند ګوره په آخرت د آخرت په مقابله کې د ورځې یو ساعت دی ګوره د ورځې یو ساعت او واقعا نقل کېږي داسې د نوح علیه السلام په زمانه کې یو زنانه جړل په زوی پسې وی نوح علیه السلام پې تېر شو ته یې ولوي زوی مې مړلی ځوان زوی تقریبا 300 کاله عمر په ځوانۍ کې یې مړلی جړلې پسې هغه وخت کې عمرونه اوږده نو هغه ورته وایي ته خو لا دومره وخت تېر کړی دی یو داسې امت به راځي چې د هغوی عمرونه به 80 او یا په منځ کې وی هغې وایي چې ارمان دغه امت کې زه 80 او یا کاله خو د ټول زه په یو سجده کې تېروم نشته چې اوس ورته موږ ویلی ته راځه زموږ 80 او یا کاله وي نه زموږ 80 او یا کاله خو زموږ سرمن واړوله زموږ 80 او یا کاله خو زموږ نه الله هېر کړی دین یې زموږ نه هېر کړی دینداري زموږ نه ختمه شوې ده دنیا ده او دنیا ده دنیا ده او دنیا ده او مړېده نشتي او ژوند ټول څو دی 80 کال 80 ته هم ګورې لږ خلک رسي نن سبا مشران عمرونه ډېر خو دا خلک چې څومره په کتره روان دي نو عمرونه کمیږي اوس ځوانان مري دومره ده په دې دنیا کې به دا ګوتې ورخښې کړي که نه ته به چې د ده به 1000 کاله عمر یا 2000 کاله عمر دی لکه که ډېر عمر درته میلاو شي 80 او یا 80 به د الله بندګي وکړه او دومره څه د دې دنیا دپاره وکړه چې ګزاره دې روانه وي دومره څه وکړه چې ګزاره دې روانه وي رزق درته میلاویږي او چاته محتاج نه بس ښکلی ژوند دی د الله بندګي کوو تېروو دا چې زه بنګلې جوړوم او زه موټر یالم او زه
پلانې شی کوم او زه پلانې شی کوم، نو دا امیدونه نه ختمي. تاسو ته ما هغه حدیث بیان کړو کتاب الرقاق کې موږ بیان کړو، په نورو درسونو کې مو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې کرښې ویستې، څلور ګوټې ډبې یې جوړ کړو داسې. یاد دی دا حدیث؟ په منځ کې کرښه وویسته او هغه یې د هغه ډبینه بهر کړه، او بیا د دې کرښې غاړو ته یې وړې وړې کرښې وویستې. وی دا انسان دی. دا ګیر چاپېره دا څلور ګوټې کرښې چې دي دا د ده نیټه ده، یعنې د دې نه ورته شتي نشتي. دا وړې وړې کرښې چې دي دا مصیبتونه او سختي دي، د یوې نه خلاصېږي په بل کې بنخلي، د یو نه خلاصېږي بل کې بنخلي. او دا کومه کرښه چې د ډبي نه بهر ته وتې ده د امیدونه او ارمانونه یې دا نه پوره کېږي. دا ارمانونه ګوره چا پوره کړي نه دي، خپل امیدونه لږ لنډ کوي او ژوند یعنې په ځان کې د قناعت دا صفت راولي، په لږ څه راضي شي، او د آخرت دپاره هغه څه وکړي چې آخرت هغه ژوند هم ښایسته شي. لکه صحابه کرامو حال ته وګوره. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کله روژه وه او ښځې وله روژه ماتې راوړو، هغه کېناستو چې د روژه ماتې ته کېناستو سم په ژړا شو. نو ښځې ورته یې ولې ژاړي؟ نو هغه صحابه کرام یې رایت کړو چې کوم احد کې شهیدان شوي وو. وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره حمزه وی زموږ نه څومره غوره، هغه وی موږ ښخو دومره څه نه وو چې په هغه له پاسه مو اچولی، وړوکې غوندې کیسه درګۍ وو چې په سر به مو ورته اچوو، خپې به ښکارېدې چې په خپو به مو اچوو، سر به ښکارېده. او وی موږ الله پاتې کړو دې ډوډۍ ته او دې رزقونو ته، معنی دا چې د هغوی د نیکیانو بدله به هغوی ته په آخرت کې میلاویږي او زموږ دپاره څه نشته. دا د هغوی په ځان باندې ګمان و، او د هغوی به څه یعنې سر و جماعت یې به ورته ایښودی. داسې پراخه نعمتونه لکه څنګه چې اوس دي، په دې دومره نعمتونو کې موږ چېرته دا سوچ نه دی کړی چې کیدی شي الله زموږ د نیکیانو بدلې کوم ځای کې راکوي، په دنیا کې راکوي او آخرت کې به څه نه وي. دې ته موږ سوچ نه دی کړی. نو آخرت په مقابله کې دنیا هیڅ شی نه دی. مه تباه کوئ خپل هغه ابدي ژوند د دې مختصر دنیا د لاسه، د څو ورځو د لاسه. خیر دی لږ سخته تېره کړه، هېڅ خبره نه ده. یو څو ورځې خوب مه کوه پوره، یو څو ورځې ستړی شه. خیر دی د دین په مجالسو کې کښېنه، خیر دی یو څو ورځې دې په ملا باندې دړلی شي، خیر دی غریبانانو باندې پیسې ولګوه، په دین باندې ولګوه، خیر دی ستا د پیسې دې کمې شي. خیر دی دا بچي قربان کړه د الله د دین دپاره، پرېږدي چې د الله د دین ووایي، دینداره خلک ترې جوړ شي، هېڅ خبره نه ده. خو د همیشه ژوند خپل ښایسته کړه.